غیرتی انسان سره د الله امدادونه شامل حالي غیرتی انسان سره شیر خدا مبارک آغا پالوان انسان دی راځي جی د دو غیرت مارزه که ذکر کردی مخکنم خو بیام زداویم چه شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ دل خود دون شان و کمال ور کردی چه د مدینی منوری جانان د ابو ترابم وی پلار دا پلار دا خورو دا پلار دا خورو و تولی وی تو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی جلال الدین سیوطی مبارک ذکر کردی دی چھے یوزل حضور پاک مبارک بی بی فاطمی مبارک یا کر راغی چھے دا سوکت بی بی فاطمی و طرف تا ناستا دا سلام بی حضور مبارک واچا بی بی فاطمی مبارک را پاسے دا وی بابا جانا پا خیر را لے ما تو گو رے حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان گیر چاپیر دا سوکت وی بی بی فاطمی شیر خدا مبارک نشتا کور نشتا و توی سے مو اگر ناستو پا خبرو کی لاغن لگ اگر زمانہ خفش بار را نووتا حضور مبارک و توی خواہ یہ شیر خدا زمان دا لور نم دا سے مزا دا خاتون جنت تا دیتا زمان پستر کو گورا موتا دا بی بی فاطمی قدر ولی کیوں چدا دا حضور پاک مبارک لختی جگر دا او دا امام حسن او دا امام حسین والدہ مکرم دا او نن پوری دا حضور خاندان دا دی بی بی نروا او دوا دی قیامت پوری برواوی نوے سرور کونین ورطاوی وی زمالوری زی گورما زو پس پخپل دا مدینی جانان ور پس پخپل روت بی بی فاطمہ ہوتاوی بابا جانا کم زی بے گوری وی ما تے زینم معلوم دی چی شیر خدا کم زی کی گورا کم سڑی چی چا سرکینی کنا لکہ زمون دا لال مرگری دی یا بل علکہ پلانی دکان کی اگا گورا اکثر علتا ناست اے پلانی دی سر گورا اگلتا وی سرور کونین مبارک دا مدینی جانان امام الانبیاء محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شراوتا بی بی فاطمی والا آواز ورکوی بابا جانا کم زی بے گوری وی ما تے زی معلوم دی وی کم زی دی وی قربان اغبل زینی دا خود کور تبتلی جماعت کی وی موتا چیتے خفگان راشی موتا کم خوازو اوے شیر خدا مبارک تلی دی جماعت تا وی جماعت تا چی ورگی عبادتی کڑے دے و بیا دا زین دا خورو پا خورو کے بیا دا اللہ سیزان تا بالخ نشتا دا فقیرے و دا ملنگے جونے دی مبارک دا خیلہ زان تا لاندے کڑے دے او خوب ور لراغلے دے حضور پاک مبارک چی دا سیورگی وی اے شیر خدا مبارکا ذرہ بیدار شا چرا بیدار شا نو دا ټول جامع د خورو شوی وی وتوی ابو ترابا پلار د خورو تو قسم پلار د خوري ټول بدن ته دی ګوره جامع ټول د خوري کړی پلار د خوري ورته قربان ته څنګه راغلی وی جاس جمعه تر راغلی وی اس نه راغلی وی اس نه راغلی ورته قربان ته اس نه راغلی تسچن شوه بی فاطمی مبارک سره خبره زیاته شوه ته جمعه تراغلی نو سرور کونین ورته داسو کته شیر خدا نو دی وته وی د مدینی جانا نه ولی وی قربان زما دی لور ته زما د دی بخډیر خاطر کوا زکه چې زما لور خفی بیا به زه خفی با او چې زه خفه شما نو داسې عثمان ته ګوتونی بیا په رب العالمین خفی سرور کونین مبارک دا مدینی جانان تاوئی وی دا مدینی منوری جانان پٹول عمر کے بزستا دا خکولی لخت جگرے دا خفا دا شدا ستا دا مخبو ترز محبت و مین ساتما دکا چی دا ستالور مبارک دا تڑیر محبوب دا شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ بہادر انسان تیر شوی دی اللہ پا نصیبہ بانی مقدراتو کی شہادت لکھے لیو بی بی فاطمہ مبارک پدریم رمضان وفات شوی دا او شیر خدا مبارک پا شلم یا پا یویشتم تاریخ باندی
اغا د سبا د جمع په دوران کې منزل روانو او پاغه باندې حمله شوې ده. راځي چې د شهادت لږه غوندې نقشې ستاسو مخ کې ته لږ راولم. دا حضور پاک مبارک د مدینه منورې د جانان امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء مبارک دا جنگ جمل داغین بعد د حکومت دا تنازع شو د دریو کسانو په مابین کې صحابو کې چلی دا. د مصر صحابي چې دا غزه مشر عمرو بن عاص رضی الله عنه دی او دا دمشق سردار چې هغه امیر معاویه رضی الله عنه دی او د کوفی سردار چې شیر خدا حیدر کرار مبارک دی. بیا چې جنگ صفین شو د جنگ صفین نه بعد یو فتنه راپورته شوه چې هغې ته خوارج وایي. خوارج هغه خوارج مکې معظمې نه او داسې شاخونه خوارج شو. یو ځل دا خوارج په مکه معظمه کې میټینګ کوي. میټینګ کې څه وایي؟ یاره وي دا خو درې کسان دي، یو حضرت علی کرم الله وجهه دی، یو امیر معاویه مبارک دی، یو عمرو بن عاص رضی الله عنه دی. خو یو کس انتخابو کې لاړ شي پس چل باندې دا درې واړه صحابه شهیدان کول پکار دي. نو دغه دوران کې عبد الله بن بکر تمیمی هغه پاسید، عمرو بن بکر تمیمی پاسید. ورته وی عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ مبارک ما تپره زب مصر تلاړ شما ورته وی زب دا خپل تور پاغ باندې ګورما و ډېر خدا غستا پزیم شو. عمرو بن عبدالله بن بکر تمیمی هغه دغه خبرو کبل کس پاسې د بکر بن عبدالله چې دی ودرېده ورته وی زب امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کما وی ډېر خدا ته بلار شه د مشتا وی شیر خدا بسوک شهید کی. نو خاموشی شوا، خاموشی شوا. چا دا جرت کولی شي شیر خدا بسوک دغه کی شهید کی؟ عبدالرحمن بن ملجم مدرید اللہ او دلب گشائی اکڑلا خلیص بڑھ دلاوی عبدالرحمن بن ملجم ورطوئے وی شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک با ما تبرید انشاءاللہ زبے پدیخ پلتور شہید کما کسانو وطوی دا کار تکولی شی بدیر آگئی اے دا مکی معظمی دا خوارجونا کوفی تراو رسید پا کوفہ کی دا خوارجی او بدا قبیلو سیدا تمیم ربا و توی ربا تمیم ربا دلتا چلار او دا خوارجیو کتا نو ټول د حضور د خاندان سخترین دشمنانو پای کې او زنانه چې دا عبدالرحمن بن ملجم ورتاو کتا نو ډیره خیسته وا. بدغه دوران کې داغي نامه چې دا قیطام بنت شجنای نامه وا چې دا سی ورتاو کتا نو دا زنانه ورتوي وی عبدالرحمن بن ملجم ولې راته ډیر په مینه مینه ګوري یروي ما زنانه ډیره کتري دي خو ته ډیره خیسته وی خوخه ده نه ده چې ما سره کې نکاح کې وی دا خو به ډېره نورم خشي وی زما د نکاح سو شرطونه دي وی سا ورته وی نمبر خدا دا 3000 دراهم براله راکې په نکاح په مهر کې یو به غلام راکې یو به وینځ راکې دوا او دریم نمبر وی دریم نمبر به د نکاح په مهر کې د حضرت علی کرم الله وجهه سر مبارک راکې. فتنه د زنانو چې دا بس دې د زنانو په فتنه کې گرفتار شو چې کوم ځای کې چاته دا مسله د زنانو راغلی ده او هغه ځای نه د تیښته کړې ده دا سړی کامیاب دی او چې کوم سړی ګیر شوی دی بد دنیا هم تباه ده او آخرت یې تباه دی. بس خبر اخلاص ده ایمان ته نه خلاص دی
چې کوم انسان گیر شو خدای موږ د ټول د زنا او د ګناه نه بچ کا لکه دولت اخلاص امین وای د زنانه په فراډ کې راغی فریب کې راغی او شکل راغی بعد عبدالرحمن بن ملجم براتلو شیر خدا مبارک سره بناستو ورته وی قربان مال بیعت را ک بیعت کوما چې دی بلاړ کسانو ته بیوی د په دې لاس کې ماته د خپل وینو اثر ښکاری دی راځي د دروغ ماته وی چې هغه منافقت غوندې کوي الله دې موږ او تاسو ټول د منافقت نه بچو ساتي ما تاسو ګورئ جی او مکه ټیم راغی عبدالرحمن بن ملجم په خپل وی زه د اشحش بن قیس په جمعات کې وما او ما تور سلوي خرزه تیر کړی و سلوي خرزه د شپې و مم تیر کول او دروازه مو د شپې مو دروازه مو د شپې 40 ورځې مې دا کار کړو 40 دن او چې کوم د رمضان مبارک شلم یا 20 تاریخ دی بیدار شي جی اے گرو رارے پدی دوران کے شیر خدا حیدری کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پا کوفہ کے امام حسن امام حسین مبارک انور سر دیا شیر خدا مبارک شبود شلو بیابت خوب و تختید بیا برا بیدار شلو تمام اشبه والا شیر خدا مبارک لخوب نورت للو امام حسن و توی بابا جان ولی امام حسین ورتوی بابا جان ولی ورتوی قربان سوجدا بیگارا لخوب را نغلو ناگا ندی تلاروی تاسو بچیو دی شیش بدا ناگا نشیر خدا مبارک سترگی پٹکلے پخو کی وطد مدینی منوری جانان دا مخ مبارک ننقاب نرا کھلا کھلا وی شیر خدا مبارکا وار خطان کے روج پخلی بے بیگال رت انشاءاللہ سبال بلورد تدحوز کوسر پغاڑ ولاڑے ماں د شهادت ټیم را نږدې دی بیدار شیر خدا مبارک را پاسېده او د شردا مې که تمام شپه په دې اخیری عشره د رمضان کې د الله عبادت کوي مخکې ډېر خوږ عبادت کو خو چې دغه عبادت یې کو د دې سترګو نه ورسره نرۍ نرۍ اوښکې را روانې دي چې د مدینې جانان فرمایي چې یا به د یو ورځ پاتې یا به د دوه ورځې پاتې ټیم نږدې وي دغه دوران کې ابن بناح د سبا جمیله د قربان خلکو ته آوازونه کوي لکه پښمني کې دا بعضې صاحبان آواز کوي خدای مو به خبردار شي پښمني له ځان برابر کې نو ډېر مزیدار اعلان بعضې کسان کوي ایو زموږ بعضې ملګري او هغه داسې ستغ اعلان کو هغه چې اعلان کوي پسې 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 پښمني ده نه ما وتوی تب اعلان کی چی خدای مبخا پاسے پشمنی لا چی سوک پاسے دا خدای آغا مبخاو چی پاسے ماتم دو کے خدای دی ما مبخی نو ساغا سے اعلان کی اکسان ہوئی بولی جائے دا چل و تا چاو خو میزا خدای دی والا خور کی چاو تا خولی میستق آواز مکا وقت کلی آواز کوا دی سر نرمی کنکا سے پشمنی لے نپاسی زکا زنانا دیم همدردین کارلی دا خانکی زکا چکم انسان پشمنی لے پاسی دا نو پس پشمنی کون کو بانے اللہ دا رحمت صادر او دا اللہ رحمت پشمنی کون کو بانے اللہ پاک نازل ہے پشمنی کرے روی خیر دے نو پشمنی لپاسے دا سمجھے چی رب از ما بیگا دا ماز خودتا نا پشمنی کرے خبرم اخلاص کرے دا نا دا سی پوکم سلور بجی کوا پاو وقت کی پشمنیو کی یو سو رکاتا نفلو کا بیا دا جمع ٹیمی ازانو شی بیا دا جمع احتمامو کا او بیا او دا کی دل خو خندی خو بسون کے روجہ دا نو خیر دے کہ بیا لگ آرام کے اللہ رزمونگا استاسو دا طولو اللہ عبادت سو تلاوت سر و ذکر سرا درودون سر محبت و مین نصیب نے ابن بناح سار کے لگیا دے آواز کے ایدہ معاذن لگیا دے الصلاة الصلاة الصلاة
दमांज टीम दे मुझगुजारो बेदार शे दमांज टीम दे और द सबाप टीम की मुअज्जिन द हय्या अल फलाह नवई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम